اوس د خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن په سر د ماس پندستار لسا اوس بدی حریم راوي ته ګلونه اکدم اوس بزما د منی ویني زهر لسا اوس د خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن په سر د ماس پندستار لسا اوس بدی حریم راوي ته ګلونه اکدم اوس بزما د منی. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو او د حجاز ننګرهار ښوونځي د فیسبوک صفحې لیدونکو، موږ راغلي یو په علمي سفر د درونټې برېښنا بند ته او ترڅنګ یې ننګرهار پوهنتون ته. د دې نه بلیدنه کوو زموږ زده کوونکي به دلته وګوري چې د برېښنا بند د کومو اهدافو لپاره جوړېږي، څومره اوبه دلته ذخیره شوي دي، او ترڅنګ یې نه بلیدنه کوو چې د پوهنتون او مکتب ترمنځ کوم تفاوت موجود ده. اوس موږ دلته فعلا د درونټې د برېښنا بند کې ولاړ یو چې دلته تقریبا دغه د برېښنا بند په 1980 میلادي کال کې د روسیې هېواد په مالي او تخنیکي مرسته باندې جوړ شوی دی، چې شاوخوا د 10 نه تر 1200 میګاواټه برېښنا د جوړولو وړتیا لري، چې په عادي شرایطو کې تقریبا د 10,000 نه تر 100,000 کورونو لپاره د برېښنا زمینه برابري. عادي شرایط په دې معنی کې چېرته په دې برېښنا نه یوازې د کورونو د رڼا لپاره استفاده وشي نو دومره اندازه باندې وکړو، چېرته تجارتي ساحې لپاره او یا هم د فابریکو د چلولو لپاره استفاده وشي نو دغه اندازه بیا ټیټېږي. دغه بند چې که څه هم وړوکی بند دی خو بیا هم شاوخوا د ډېرو اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د دې دا ډیم چې دا یا کومه ذخیره د اوبو چې ده دا دوی او د ډېرو زیاتو اهدافو لپاره جوړېږي. عموما بندونه جوړېږي دا د اوبو د ذخیره کولو لپاره، د اوبو د مدیریت لپاره چې دغه اوبه سبا لږې لږې په کرار کرار لاړ شي او زموږ او ستاسو کومې زراعتي ځمکې چې دي هغه خړوب کړي. خو د دې تر څنګ د دې بند نه د برېښنا د جوړولو لپاره هم استفاده کېږي چې 2 توربینونه لري چې د برېښنا د تیارولو وړتیا لري. که څه هم په دغه وروستیو کې یو څه زاړه شوي دي، کمزوري شوي دي، خو بیا هم حکومت یې د بیا جوړولو برخه کې کار کړی دی او لګیا دی بیا یې ترمیموي. کوما او شم په قرار لسا اوس د امن په سر د ماس پندستار لسا اوس بدی حریم راوي ته ګلونه اکدم اوس بزما د منی ویني زهر لسا. شکر دی شکر حریت می خپونه راخپل کړو، شکر دی شکر حریت می خپونه راخپل کړو، شکر دی شکر حریت می خپونه راخپل کړو. د ټول نړۍ ستر اژدها می کړو مهار لسا، د ټول نړۍ ستر اژدها می کړو مهار لسا اوس بزما د منی ویني زهر لسا. خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن په سر د ماس پندستار لسا اوس بدی حریم راوي ته ګلونه اکدم اوس بزما د منی. د وطن اوبه مو کتلې که نه چې څومره بې زیاتې په لویه کچه باندې ضایع کېږي، نو دې ته یو شاعر ملک دانش نومېږي، هغه یو 3 بیتونه لیکلي دي. البته عمومي حالات په یو بیت کې داسې وایي: زه مې بې برخه بې رڼا باڼډو ته نشم کتی، له ډېره درده د وطن اوبو ته نشم کتی، لرې خبره ده ستا لاس د بل په لاس کېدل، زه دې په مخ باندې پرتو خولو ته نشم کتی، او ستا ننګي ولې خالي د درې رنګه بیرغ مړې کابل کې پنجابي رخړو ته نشم کتی. نو خدای دې وکړي چې دا اوبه په خیر سره مهار کړو. موږ او تاسو شاګردان کار وکړئ، زحمت وباسئ تر څو د خپل وطن د آبادولو لپاره دا کار منتر څارو لسا اوس بزما د منی ویني زهر لسا. خدمت کوما او شم